रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल इलैना रसूलन अरबिय्या अमीनन सादिक़न मुसद्दिक़न हाशिमिय्या मकीयन मदनियन कुरैशिया। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इन्द रब्बिहिम युरज़क़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया'i व नबियुल्लाहि हय्युन युर्ज़क़। अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इखलास से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह। ज़मात दीन इस्लाम इज़्ज़तमंदो मोमिनानो मुसलमानानो अल्लाह जल्ल जलालुहु बंदगानो द नबी पाक साहिबुल औलाद अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियानो आशिकानो पतंगानो गुलामानो अल्लाह जल्ल जलालुहु सरज़मा द्वाड़ जिहान खैस्ता का है। द हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात चेरे दा तमाम अंबियों के उमुल फरिद
مقام یو ممتاز مقام لري. څنګه چې د دوی مقام او مرتبه بلند ده نو داسې د دوی معجزات هم د نور انبیاو د معجزات په مقابله کې ډېر زیات ښایسته دي. عقائد جهان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې کله د مکی معظمین هجرت کو عقائد جهان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سره هجرت کړي او دا بد الله خوخوا او په دا خپل بستر باندې مولای کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سملو او امانتونه وته حواله کړل. چې کله سباشي یا بل سباشي نو دا امانتونه چې د چا چارجي هغه ته به دا امانتونه حواله کی او چې کله مکمل او شو بیا مدینه منوره ته راځه. ام په دغه شپه باندې الله جل جلاله جبريل و میکائیل علیہ السلام تا او فرمایل چې تاسو کې ما یو د بل روح وګرځو. جبريل علیہ السلام او میکائیل تاسو ما د یو بل روح وګرځولې په محبت کې، یعنی تاسو کې ما دومره محبت پیدا کو لکه څنګه چې د دوه روح محبت وي. خو تاسو کې د یو عمر کم دی او د بل عمر زیات دی. نو تاسو دواړه چې کوم دی دا دوه کې چې یا الله د موږ د چا عمر زیات دی او په موږ د چا کم دی نو ما د حسین اغل عمر ورکړي چې د موږ دواړو عمر برابر شي. دا تاسو خو خلاص آیا تاسو دې ته تیار یې؟ نو جبريل علیہ السلام درخواست کو چې الله د ما عمر چې یو ذره کم نشي. میکائیل علیہ السلام درخواست کو چې د ما عمر ذره هم کم نشي. الله جل جلاله تو فرمایي چې تاسو خدا معاملہ ده لگ مکی معظمه تلاړ شي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور تلاړ شي. جبريل علیہ السلام راغه، میکائیل علیہ السلام راغه. یودا شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا کر سر کمودریگی بلد جناب محمد رسول اللہ دا پالن خو طرف تودریگی. مولائی کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارک فرمائی چی ما پا دغش پا باندی دمرا پا بی خوفی سرا دمرا بی یر خوف کڑے دے چی دیر پا سکون سرا ما خوف کڑے دو حس یر من پڑھ کے ندر آگلی پس وجہ باندی چی ما تا قید جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ شیر خدا تبدا امانتنا تقسیم کی بات آغین بما پسرا دے وی زما یقین خاشی چی دا مدینی منوری جانان دا خبر کرنا تر سو پورشی ما امانتنا تقسیم کری نوی مالا مرگ نزدین شیرات للے مخبرتو کی
زمردان ته دعا لتلو ما پدغه محله کې چې دا کومه محله کې مو بیګا محفل کړو حسین الله را سره پاغي کی داغي والد سے بیمار شه یہ خبر ته لګ متوجي شه چې هسپتال ته بوت نغو دي ته 72 غنټې ټایم دی د 72 غنټو نه زیات نوړي 48 غنټې بعد سره وفات شه عام یو ډاکټر ته دا اندازه لګي چې دا سره دومره ژوند پاتې کېږي دا خدا انګريز او د میډیسن او د میډیکل په کتابونو باندې سترګې لګې دي وای چې د چا نظر په عرش پر باندې لګې دي او د چا نظر په لوح محفوظ لګې دي او د چا نظر د الله رب الجلال جل جلاله په ذات لګې دي وائی گلو داغد نظر انداز مسمر بھی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر تدوارا ادریدن یو خو طرف تا یو سر طرف تا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کئی دوارو پرشتو ودعواد ورک بخ بخ من مثلک یا ابنی ابی طالب واہ واہ عرب چکلا دا خوشحالی اظہار کی دا تعجب اظہار کی سوئی بخ بخ واہ واہ نوئی کلا کہ واہ سے کم غصیر کم مال جو بخ بخ من مثلو کا یا ابنی ابی طالب واہ واہ شیر خدا ستا پشاند سوکوی من یو بلد یو فکر جو نشو بغلتا طول عمر سرور کونین توبہ کرو پدے ٹیم کی دمدینی منورین جانا نگیر چابر کفار والعادی آقا دو جہان جناب محمد رسول اللہ ندی کفار پڑھل کی بہر توجی اللہ دازے مسترگو کے مسترگو باندڑان کی چید مدینی منورے جانا نیونی دلو عقید جہان کی کلارار صدیقی دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نام شریخور دا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دخبل بابا جان پر دلاری تو تیاری خوراک تیاری خوراکی جی تیار کرداگی نیو خود جوڑی یو غنڈتی جوڑی چی دا خوراک بکرون باری اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قلملا بن مبارک را باغستلو تاسو بولی دا زنانا کمی پخوانی زنانا چی دی ملانا ملا بن تو کرے پا خبر خوبا بوئی گئی حقا ملا بندی را آغست پا میزدین کر یعنی اگو دوگل پنجوشلو نمکی دمدی منوری جانان بابا جان لرو دی تیار کے خود لا دوارا گلون روان شل آدھائی گلون کنچی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار سفر کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گود پاسا واغستا غار سور سے پور تکا ملک صفاق سوچتے رشتہ ہوئے دا اللہ دا نبی نظار شو غار سور تے دوی دوارا ننوتل یو دم اللہ دا دی غار پخلکی دے کی کرو وہ نارازر وہ نکا او دے کی کرو وہ نخوڑی رو وقا خلی تاز دا بخبلا پتا دا او اللہ یو دم دا سی غٹا جی چی سہر رڑا لگی دا غا سر ترسے دلے وا او دا دی غار پخلکی اللہ جو لاغے مقرر کر نمی مدارج النبوت کی شیخ عبدالحق محادث دیلوی رحمہ اللہ کہتا
चीयम गज़े की अल्लाह जल्ल जलालहू दी जोलागिला चे दे दिले ड्यूटी लगोले दा यो द दाऊद अलैहिस्सलाम को वक्त बागा बाने मसला रागले वनो अल्लाह जल्ल जलालहू पे बाने जोलागिला जाला जोड़ा करे वा यो द मदीने दौरान की नगर पर यखलकी व हुनर उचत शुला अल्लाह रज़ुल जलाल जल्ल जलालहू यो द कौंतर रावसली पदगश पगी चालम तैयार शवा बग्या गई वाय चूले शुली उलमा फरमाइदा हरम शरीफ की शिकम कौंतर दी दादा हारे कौंतर औलाद दे तल क़यामत वाला अल्लाह जल्ल जलालहू उमर वर करे दे दुमर बख्तवरी दी और सुमरा महफूजी दी सुमरा खैस्ते दी अल्लाह जल्ल जलालहू सरज़मात हरमैन शरीफैन दीदार नसीब का हैरान बात शहराता सो दे पटोल मताब के बद कौंतर गल की बयान उम्मी हरम शरीफ के पास देनी थी गैर चाबिया रंदावी खुदा काबे मुबारक के पास होता हरम शरीफ के पास दा कौंतर ता सुसुक साबित के खबर कोई के गैर चाबिया पात्रा पुकी गिरजी पदी दौरान की द मदीने मुनव्वरी जानान पसी खलक रहो रसीदल विगदल दगार पखल की जो लागी तुम रजाल जोड़ गिड़वा दागे शाद अल्लाह द कुदरत मिलू के शमा द जो लागी द शाह जो लागी द जाल शाद अल्लाह बल महबूब पट करे दे ऐसे राग दुमर तकड़ो तासा पदश्ता खुदे यकीन नो की तासे खबर हो मैं लार रखना पदे लार सड़े लाट सीता त पता लगी जे पदे लार बार सुक्ति दी दिया ने दीती हां और ब्याद दगरे द पास पकाणो बाने जे सड़े मजल कई सड़ी त पता लगी जे काली द पास सुक्ति ली दी और गई दुमर पदी की तकड़ो चे दासी सड़े पैदा करो चे पदा के बुई बुई बाने पे हरकत सकनात बाने पकड़ को निशानों बाने दारित दगार सुरखले तो रसीदो दासी सड़े पैदा करो चे दगार के खुले ले रावस कूद लगोलो वाला वे चे तरदी पूरी बेगा मजल शेवे ने उस मकाम गार दे नशगारों का तो दगार बगल के लो यो ना वलाड़वा दो रिवायत दी यो रिवायत की रावी कि अल्लाह रब्बुल जलाल दुमर ढकने वा चे अमल की वत उल दाउन खुमात द नूर अमल कार ची दाऊद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द बाबा जान पैदाश नौरान पैदाश वेदा यदि ओनी भी उमर द गोरम दो नो दादा अब्दुल्लाह से दो पैदाश नौरान पैदाश वेदा और दगार दा खुला तंगवा शेख अब्दुल हक मुहद्दिसी देलवी रहमहुल्लाह फरमाई शिकल बसरवर कौन इंदरी गार सो नरावत जिब्रील अलैहिस्सलाम बरागे पवजर बवत दागार कुलो जिब्रील अलैहिस्सलाम बरागे पर वजर बवत दागार दा खुला दा बे वत कुलो का काफिर आगले दी दादा खार खुलदा पदी टेम की अक़ीदु जिहान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चिद चार महबूब अगवा सल्लल्लाहु अक़ीदु जिहान शेख सिद्दीक अकबर तम खरावाड़ो वे यारा वे आगे दो कसानो बसहालवी चिद्रयम वरसरा अल्लाह वी सुभान अल्लाह द आगे दो कसानो बसहालवी चिद्रयम वरसरा तो दे टेम की शेख सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला हो दे उजड़ हुजूर मुबारक तो तुम शिवल ले जा रहे वे यार न जुदा की काफिरानो रसीदिल ज़मान यार बानी गुजार की कुरान करीम के रज़ादार फरमाई इज़ यक़ूलु लिस्वाहिबिही
لا تحزن ان اللہ معنا یاد کاغا وقت سروری کونین دا مدینی منوری جانان خپل ملگری تو علم غم جنگی گا ان اللہ معنا بے شک اللہ جل جلالہ سر دے دریش پی دریو رگی پبل روایت کی یو ہفتہ راگلے را پبل روایت کی دیال نصورت راگلی دی سو روایت دی در روایت دی یو روایت کی دریش پی دریو رگی دی بل روایت کی یو ہفتہ دا پبل روایت کی دیال نصورت دی پدے دیال نصورت کی سرور کونین دا خوراک سپر اگرام دے سرور کونین دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق اکبر دریو کسانو ڈیوٹی لگو لیوا کسو کسانو یو دا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ کل دیتا محمد رسول اللہ دا قوم مشرکین راوا پشوی او قیدو جہانی پا بستر بانی بیانو نزلو نظمہ دروازی لرا خود دروازی مخیطے شور شغب غوغا جوڑا وزر ہوتا میں چسے چلے ابو جہل خلق دی منظر سے روتا دا لاسون خلق پر دا خلقی پا دی لاسون دیکا کو مخیطہ راگے رات وید ابو بکر لوری بلادس شن آغا خود یار سے چلتا چلے گے اسماء و تفرمائی کی چلتا دا غیرہ دوال تبدلی وی زمان سے تفوز کروی پدے دوران کی ابو جہل علیہ اللعنت با اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانی داسی سپیڑ فمخول ورکرلا یوم خوف بالمخ دومرا ظالمی سپیڑی ویچی ددی وگنو کالی دا وگنو شلید لو کالی تین پریوتل اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتفرمائی وے پدی والو بانی پدی تکولو بانی و پدی سزا دا حضور علیہ السلام پتتا تن لگی بچائی تبر اوزان مملر اٹھائی روڑی زویدوی پچی مکم و زمکی گرز جی خلق سوائی ممل خبر روڑا آمر بن فہیرہ دادت غلامون دگڑے اچھلائی بے سرولیں دتے بے بچی تول اور اندھا چیلے اگڑو بیزی سروا کچھ ماخام شی ماخام غار سور غار لرادا تاز پیزما محمد رسول اللہ نرا رسوا کار برابر ہے خبر امراضی خوراک امراضی ماخام پی امراضی اللہ اکبر سمرہ خیستہ خلقو دریش بیدری نبی بات ایسا عجیبہ منظر میں چیدہ حضور مبارک دے چاہ پغیق کی پروتی دریش بیدری نبی بات سلوری کولم دا مدینی منوری جانانیاتو فرمائی پیش دا تکل کو مدینی تزو مدینی منوری تا مدینی منوری تراروانی کی ابو جہل اعلان گئی سلح خاننا چاچی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جناب محمد رسول اللہ مالج وندی راوست ہو جائے حقید وعد شہیدان نہیں سلح خاننا بورکم سراقہ بن مالک خبر شفوگی سراقہ بن جعشم نے یا خشعم نے جعشم نے غالباً جعسم سراقہ نام ہے سراقہ بن مالک نے کچھ دا کم سڑے تکل گئی دد سراقہ نام دا زنرین رے خبر شما مالا شاہ خبر روڑلو چھ محمد رسول اللہ دا عمل کرے پلا کی دے کے اخکار شیوی دی
दस सबाद दूर करे पटेम के चिराना लगेगा आसमान सूर शुमा सरवर करने दमदीनी मुनव्वरी जानान बतालाश की कुव्वतलमा अल्लाह अकबर वाए कुव्वतलम मुतवज्जी है मा तरफ ततासी हाय हाय आज यो खबर ना तो कम खबर के खबरना आज कम परफॉर्मनो के पतोदो बड़स्तनो के प्राति दी او د ته اراده پلان کیږي چې پغار کې سملو ما او شپه در باندې کو ٹھیک نه دا نو ګران کار دې کنه ها دا وړي ګران کار دې جی دا الله محبوب بین خبر کیږي کریما زه هغه پیغمبرم چې ما خو په عرش قدم نه کړي لا مکان مل میما نن میں بخور کش براغلی دایا وشپن داد ونی دی دریش پیو دریور دیلی دچے کل روان شلو بل عربان یو زنان وخیمی لگولی با ام معبد سنا میوا رضی اللہ تعالی عنہ داوی چې دا ډیره ملمدوس و لکه څنګه چې موږ ملمدوس یو ٹھیک نہ جی موڑا مو کو وڑی درانا بل مستیا پرتا دا تما په خبر لګی چې په نشوي هغه دې پریدا ملما په جمعه کې نه چې کور کې کټ کې ناس ماشاءالله 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 دې ته محبت منی کنه منی کمال نه دی جی کمال دے کمال کدا سے نہ دے جی شکر و بات چی دی ململو مقصد دا اللہ دا اللہ دا محبوب محبت دے دل کدی دا چاقو بمور لکے کنا خودی دا سشی تگی دی دا دا منی تگی دی دا دا محبت تگی دی کہ زمان استا پا پختو شوا او زمان استا پا قدا خپل ایمان ولا ملمان المدل دوی نہیں دی ایمان ما خراب ہوئی دے او بے بھی نہیں لگتا اور بے مو ایمان خراب کو کنا چیزا تا تبوز منو او نمتا تو نوائے تا خدا اللہ فضل دے چیزا ما دے ملما قدروں کی لم چه خدای دې ستا قدر وکړي او چې بیا د خدای دې مل مقدر وکړي رب فرمایي دا دې په ما قرش من يقرض الله قرضا حسنا څوک چې الله جل جلاله قرض ورکړي او چې بیا د الله جل جلاله د کور مل مراغه او ته نوړان دي رسو شي او خدمت دې ودرې دي رب دا ما کار چې زه تاسو څومره درانه ګورم زکه چې هغه دې دې ته راغلی د چامړي ژوندي له غم خاطی له نه راغلی دا هغه واحد مقصد د الله او دا هغه د محبوب رضا ده او الله دې زموږ نصیب وګرځي امین ووایه نو زنانه بلاره کې ناسته ام معبدنا موا ضعیفه دا کمزور شوې ده ناگهان سرور کونین دوانی دخیمی مخیط ادنی دلو ملمنو پا خیر را لئی پا خیر را لئی پا خیر را لئی تاس سوگی دا یو صاحب دا سردیر خیسته دے سبحان اللہ ام معبد فرمائی چی ما پا تاریخ کے دمرا خیسته سترگی نبیلی دلی ما پا تاریخ کی دمرا درانہ ملمان نولی دلی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو تو فرمل زنانا قور کے سخوراک ماراک شتے دے ناغی و تو فرمل زار و قربان شدنا زمل منو تڑیرہ خوش آلے گم خونن زما پا جون کی دا سے ملمانا راگے چھ زما پا خیمہ کے حص درک میں دے گی یعنی 24 گھنٹے زما پا خیمہ کے بدستر خان غڑی دلے ہو ما بدلاری مسافر راستنول
زما په خیمه کې هیڅ درک نه لګي ناګهانه د مدینه منورې د جانان نظر په خیمه کې په یو چیلې باندې ولګېدلو سرور کونین محمد رسول الله چلے چاہ محبوب جگہ ہوا ہے سوار کونین تو فرمائل ام ما بدنا بی زول ولا ردا کوئی صاحبہ متوجہ ہے دا دیر کمزور دا دیگه دومره طاقت دی چې سره قدرت دی شي خطلې نشي حضور مبارک تو فرمایل عزت لزان لپی واخلم زار قربان دي دنا تو صاحب دا لنګ شویل نه ده کنه لنګم نه ده ساروی یو ځل لنګ شي سړي خو دې امید پیدا کړه دا 2 میاشتو دا 3 میاشتو دا زارې دا لنګ شویل نه ده کمزوری دادا مدینی منوری جانان فرمائے ام معبد کزتی نپی واخلم سارا قربان دی خسیب تاسو محصل لگا خپل پیجن گلیو کئی حضور فرمائے خبر بوکو خیر دے آقا مولا دننا تشریف اوگلو دا چیلائی نظر چی پا محمد رسول اللہ لگی دا یودم قدرت لا محمد رسول اللہ نزدی ورغا دا دوار اخبی ورغستی را یوزی گلی یوزی ولو لگولی محمد رسول اللہ ببان لا سوالو محمد رسول اللہ پی دبینیو دا شفقت لاس مبارک وغلو یادم چلی دوارا فی رسول قلو کلی آقا مولا جو قدر قلان دا پیدا کشمی دمین آواز بیام رانے گئے ام ماباد لو خیر اوڑا لو خیر میں روڑل ماہا قیدو جیان داغین پیول شل لو خیر نکشلو حضور مبارک فرمائل بل لو خیر اوڑا ما دویم روڑ حضور فرمائل دریم روڑا ما دریم روڑ دغربی جنگڑوا زما بخیمه کی چې څومره لوخي پراتو ټول د پیول محمد رسول الله تکرل حضور فرمایل بیا به کم شي تاسو اوس کی ځانونه ماړه کوي صدیق اکبر صاحب ته مسکا دا محبت دی مسکی دی دا بچی دی مسکی په خپل مسکا کم لوخي چې تشغه بیا مالا راوړي بیزول عرض آپی ورکی تاریخ میں دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتلے مدارج النبوت کی شیخت و حق سیدھی لگی رحمہ اللہ فرمائی الخصائص الکبرى کی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چلئی نے پی اولشل حضور مبارک متبیزہ پری خودا اغدی عقید و جہان کے ناستے بی بی کلد حضور ستر کو تگوری کلد سرور کونین رخصار تگوری اللہ اکبر کلد سرور کونین شند مبارک تگوری کلد سرور کونین بوکور زنگی دل زلف مبارک تگوری قتلے 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 حضور مبارک تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف یوڑن صاحب دا سوکتے وی تر سر خفا کی گا مدا خبر دا راز دا
مونږ په شاته لک مسله دا مونږ دیتا ته نشم خوندلې خدا الله بمقراملی تاریخ میں کتوت حیران شویما هاگا بی بی کی دہاگا ٹھیم نا پی شروع کردی سرور کون دنیا نا پردو کرلا بیاد صدیق اکبر کور راگے بیاد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نور راگے پرل پسی بغیر بچی بغیر لنگتنا دغ بیجی پرل پسی اتلس کال پی ام معبد لور کری دی اتلس کال کی پدغ بیجا کی پی ندی خلاشی بھی ایمان کمال دے کنے دے سڑے حیرانے پخنے یقین رکھے تردی پور جیو وقت قحط راگے کو مکم وطا مکی صاحوبان وبال راگے وبال آلا ٹھول شیلے پکی مڑیش پہ اور بیابم خلق رانو دی خیمے نے پی وڑل خود تاریخ پر دی خبر گواری چی پدقی وبا کی پاخر و زناور کی دا زناور مرشو خو پی پکی ختم نشو خاون راگے چی معبد دے کمرہ کے پدی خیمہ کے سو خوشبو دا اور پدی خیمہ کی چیزر آنا نہ ہوتا تو ماس عجیبہ خود کی کیفیت تاریش سکرہ غلی ہو چف شخاون دا کاش چی یو نظر دے دغا ململی دلے وے دکتو انسانو زشی دا مورا پیدا شم تم رہا یا ماد شاہ پسترگو کی لی دلی دوا دغا ملم بغیر دزمکی نبارک دلی دلی قلب کی شور ابران سماب وی ملغل رشلی سترگی بے جراوارا ولماب وی مولا کریمہ دادلا پاکمندان جوڑ کرے گے خاول وطوی ام محمد کہ اللہ میں نخطا گئی دامات محمد رسول اللہ کاری دو دامات دا نبیان امام کاری درو کاش دراغلے وے او مادر در صاحب خدمت کھڑے وے بی بیزان تیار کا تعریف بھی خبر گواہ دے کلچ محمد رسول اللہ دا ام معبد خیمین وطا دا پدے ٹیم کی دا ام معبد زوی عقائد جہان بانستر گئے وہ لگی دوڑی زیاد خوش سورت بعد ام معبد سرد اخفل بچی مدینی منوری تلاڑا اللہ اکبر ہوا ہے چھ مدینی منوری تی تشریف یوڑو نو حضور مبارک دیو دکان مخیطا والاڑو لو ام معبد ویشک کیا بھائی زیر میں دربان دے اگا مبارک میں بیاو لی دو اگا میں بیاو لی دو ہاں اگر مخابق تشریف فرمانے بابا امائی مختب پسور زیر کتری دو چھے مخبق پل پش حرمان راہے ام معبد رحمت دکھے او دکاندار نے تبوز کو چھے ددی مبارک نام سدا اگر والا جواب پر کئی ام معبد دادا نبیان امام دے لا محمد رسول اللہ دے ام معبد بدو دو کلی تو واپس راگا سودائے روڑا اور خبر خاون دے ہوئی ابو معبد دے ہوئی ابو معبد دے ہوئی چھ خاون دا صاحب خو میں پیدا کر ویچے سوگ دے چھ ما کرم علم وقت نبیان امام
هغه چې ما کړه ملمو هغه د نبیانو امام ابو معبد او ام معبد سره د خپل اولاد سره لاړه مدینه منوره کې داخله شو په حضور ایمان وروړو د مینې आवाज را لغې سوال کولې د مدینه منوره جانان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پس سورا روان دي د سیل پاغاړه مزل کو تا تاجدار حرم وړاندې تشریف وړو چې وکړه صدیق اکبر رضی الله تعالی هو جاړي سلګي وای تاجدار حرم تو فرمایل صدیق ول جاړي کله دې رایا شو وطن دې رایا شو یا سب پتا کې کوم محبوبا خو جاړه دغه سراقه روان دي مولید هغه د پاس رسول دی حضور ما تو فرمایل چې صدیقہ قضا سراقه بخل کار کوي پرې د شرادي د بیا په جاړه شه محبوب را ورو رسیدو سوار کوونه فرمایل پرې د شرادي شي دوانیزی تی جنگونو کې بنیدا چلی دا د دې په مقدار بدومره بوه بلا تشبیه تنیزی هغه یاد دې لغه غټي نه دا خو پیژنې کړ د دوه نزو په مقدار چې سراقه سرور کونین را نږدې شو او تاجدار حرم رخسار مبارک راوا یو دم دومره جلال دومره هیبت عقاید و جهاد المئی مال اللہ دا دو میاشتو پا مخافت بانے روح و لبدا برا کرے نا تاجدار حرم چه مخرا وارو یو دم دا سراقه پا دی اسبانے دومره هیبت را گئے چه دا دوار کوئی تندک وہ سردلا دی سراقه رو غرزو سبحان اللہ وے چه روی غرنو بیا پاسے دا تاجدار حرم تو فرمایل صلی راغله وی مخبل اراده واپس پښتا اراده لا واپس شي دي خو چې بیا حمله کولا سوار کولې د مدینه منورې جانان دعا کوي یا الله مال دنا امن راکا خو چې حضور مبارک دعا وکا زناور اشیو تر ګوډو ګوډو ګوري سلور واړه په بزمکه کې خاخ شوي او زمکه ونیو چې وینو د الله محبوب طرز کې چې ما خپل خبره واپس واغستا تاجدار حرم فرمایل ستا په خبره اعتماد نشتا وی دا پر رښتیا وی چې دا پر په حمله نو کوم تاجدار حرم فرمایل مولا سړی توبګار کیږي پرې چې په دې اسمانه واپس لاړ شي درخواست وکړو خو چې حضور مبارک دعا وکړي یو دم اچ کم دې دسمه کې نو واپس راوتا کړ کمال نه دی ایمان وای تاجدار حرم لراغه محبوبا دا سډالۍ دي ستغفری دا زمانہ والد په خپل ښکارونو باندې ستومانه حضور فرمایل زستا ډالۍ نالم زستا ډالۍ لانه د خپل تحفه دي ځان سره سنبال کېدا خو زستا په د لاسونو کې د ایران د بادشاہ د سرو زرو کړي وینو ستا په د لاسونو کې نه دي ستا په د لاسونو کې د ایران د بادشاہ د کسرا پرویز د ایران د فارس د بادشاہ فارسی د ایران دغه د حکومت دی د فارس د بادشاہ د سرو زرو کړي هغه بچولې دا د ستا په لاسونو کې وینم ما طرف ته متوجي دی خو واپس راغی جی د فتح مکی په ورځ د مسلمان شو کمرل جی د فتح مکی په ورځ مسلمان شو سم ایمان راوړ بیا په زندګۍ کې د یو جهاد هم نه پاتې شوی هر جهاد کې به شرکت کو دا یو جهاد یو حلقې باندې په علاقه ورغه چې قیله و د يهودو قیله و کلا چوتم غوايو هغه قلیل د تلو پروګرام نه خبر ته ما تمامه کې کړه خو غلې ته بیا کو متوجي یې دې ټیم کې سوراقه دي صحابه ته وې منجنیق جوړ کړ منجنیق کې وته لا غلیندنی
दे बदा भी शक्ल चे दिल बे प्रोग्राम आगे खलक माहिर हो पागे आगे मंजनीक बेराख को और बाकी के बेकाने के खुद मन काने शल से रकाने लस से रकाने पिंजल से रकाने बाद में जो नहीं बता का तो रखे तो सड़े उचताओ न लो ये लिंदा जी गलत तैयार है करो सोराका ये लिंदा के माँ के ना वही पहली लिंदा की माँ के ना वही सहाबों की पता से चल शरे दे माँ पहली लिंदा की ना वो पहली कलाम वरवाड़ा वही अगर बार बार ऐसा जो वैसे सड़े पके के ना उसे खराश पता का कला पर दीवाले वरवाड़ा अगर जो को तो सड़े पहावारा ना होया खबर चीज़ जान ना पछताई ना कुछ कैसे चलो शो वो जास हम निशा पैराशूट निशा सड़े पर कम तरह चीज़ आसमान ना रागे कि चक्कर ना रागे बस अलगाव जोड़ शो अगर ना परोगा को सब बड़ी शांति दे चीज़ बंदा वालों पति की नाग आना पगी दो को बल की दरवाजा कुल्लो विश्वला सहाबा किराम किरा वरग कला हला कई फतह करला चकले फतह का न मुसलमानानु फकब्जा के राला न सहाबा रागो दे सोराका तो सोराका दाता कम वजीफा लुली खबर ना पोएगे दाता ما دخل بيت كم وظيفة له من زاد حضور ده عشق وظيفة له ده زاد سرور كونين ده مني وظيفة له او ده دينا كاستو وظيفة نشتري ده طول ور عقائد جهاد عشق راغلي محبت راغلي دي الله ملكين الدنيا كاست كامل بيواه وسوا كذا كم وظيفة وإذا وظيفة دي ده ما حضور فرمایلو چې زستا په لاسونو کې د ایران د بادشاہ د سرو زرو کړي وینم ما کړي لاندې دی چولی تر هغه نمبر چې ترته مې د ایران د بادشاہ کړي نه وی چولی یا د مين आवाज را نه یره کمالی پیغمبر به کنده دي د کوم زمانو حالونه وای سبا کیږي سشوی دي تر قیامت پورې جناب محمد رسول الله مورد مشکات شریف حدیث مبارک دے چاشپن کی گڑی سرولی او گڑے پمکھا کا زمارے راگے لیور آگے گڑے پمکھا کا شپن کے اور پسی اولا کی دے غرہ کرے گڑے تے آزاد کا چھے گڑے تے آزاد کا زمارے لاڑا دے غر پسو کا کیا ناسے شپن کیا تا دا ما دخلینا دا ما رضی پولو شکو او دا مارو نه ما دا معلوم شو چې د زمري خبره ووري دا لکه دا کوڅه څه بل مسله ده یار زناورم خبرې کوي هغه ته دا حیران بیا خبره چې زه خبره کوم ټول خبره کوم تاسو نه اورئ دا حیران بیا خبره نه ده چې زه خبره کوم دا حیران بیا خبره دا ده چې لاړ شم مسجد نبوي ته د نبیانو امام راغلی دی او تر قیامت چې کوم حالات را روان دي صبح پیښیږي د هغې ټولو خبر سرور کونین ورکوي د زناورم دا عقیده د انسان خو انسان دی چې پیغمبر ته د راتلونکي زمانې حالات معلومیږي هغه د دې قائل دی الله دې موږ تاسو د خپل پیغمبر د یوګې کی رب العزت دین او دنیا خسته کا موږ یوش نو د تو کوشش بنه کوي د درې دې کې شارولي دي خیرات کړې دي برخان لالا الله دې قبول او منظور کی اللہ دے دے برخان لالا دغه مرحوم طور سره ته الله مغفرت نصیب کی امین دعا قبر دے الله دے جنت باقی چوگر دی داخله دا وطن د علاقه د افریقا او آباد ولري د لقمان سیب دی هم په قران کې د دې بفاقي وایا بینیا کې دا وفاشي ودا داخله کړه الله جل جلاله دې مغفرت نصیب کی قبر دے الله دے جنت باقی چوگر دی د سلیم شاه جی سے بچے ازوانه کی دنیا نه لاړ د کیسر په مرض باندې ډیرو کړي ده الله دې مغفرت نصیب کی نور په دې کې نور فوجان شي تاسو په کلو کې الله دې ټول مغفرت نصیب کی لږ ذکر بو کو یو ناشری بو بیا دعا کو الله الله ما یا بندا الله الله ما یا الله ذکر درد ہر